دا ټال ناول درېیمه برخه. ارزو وویل خو په دومره پیسو یوه بوجۍ وړه کېږي. مور مې له ترور 12,500 روپۍ پور کړې. یوه بوجۍ وړې یې پرې راوغوښتل. اشپز یې ور وکتل، سیونه ویل. دواړه تر ډېره غلې وې. وروسته ارزو وویل وچه ډوډۍ سړی ناروغه کوي. اشپز یوازې نجلۍ ته کتل. ارزو وویل پلار چې مې ژوندی و نو په میاشت کې به یې 2 بوجۍ وړه راوړل. په ډک نس به مو خوړل. خو چې مړ شو مور مې ډوډۍ را باندې کمه کړه. موږ به وږي وو. خو دې راته ویل چې ډېره ډوډۍ مو مریضوي. دا اشپز په سترګو کې اوښکې ورغړېدې. ارزو وویل یوه ورځ مې کشر ورور له دسترخوانه یو پاستی ور واخیست. مور مې خبره شوه. ورور مې پورې واهه. دا کوچني سر پر دیوال ولګېد. وینې شو. مور مې په غېږ کې ونیو. ژړلې. په ژړا کې ویل چې زار بالا دې را باندې وګرځه. بس ته پاستی مه در اخله، ناروغه کېږې. غلې شوه. اشپز ته یې وکتل. ویې ویل مور تل رښتیا وایي نه؟ اشپز مخ ورنه واړوه. ولاړه شوه. پاکټ یې په المارۍ کې کېښود. ویې ویل میرمن رقیه یوازې مه پرېږده. کله کله حمله ور باندې راځي. ته باید هلته اوسې. ارزو وویل زه باید تر څه وخته سر ته ناسته یم. بوډۍ ویده شوه. اشپز یې وخندل. بوډۍ مه بوله ښه. ارزو څه ونه ویل. بام ته لاړه. غبرګې څنګل یې پر ټیټې کټارۍ کېښودې. مخامخ یې وکتل. ده یوازې په کلي کې د مکتب سوځېدلی پوخ تعمیر لیدلی و. خو دلته ټول کورونه هسک رنګ شوي او پاخه ول. ورهاخوا د غونډۍ پر سر شنې ونې ولاړې وې. نرم باد چلېده. کله کله به یې د ویښتو نري تارونه پر وړو سترګو راغلل. بېرته به باد د غوږو خواته یې وړل. نجلۍ تر ډېرو د کورونو ننداره کوله. وروسته یې د اشپزې غږ واورېد. ورغله. اشپزه له پتنوس سره ولاړه وه. ارزو وړې کاسې ته وکتل. ویې ویل شکنه ده؟ نه، خو خړې اوبه دي، غوښه هم نه لري. اشپز یې وخندل. دې ته سوپ وایي. میرمن رقیه غوښه او کلک شیان نه خوري. غلې شوه. ویې ویل راځه ته باید میرمنې ته د ډوډۍ ورکولو چل زده کړې. ارزو وویل ډوډۍ نو څه چل غواړي؟ مازې خوله ورته خلاصه که. اشپزه روانه شوه. ارزو هم پسې ورغله. بوډۍ په ځای کې ناسته وه. اشپز یې ارزو په اشاره وپوهوله چې ماته ګوره. د بوډۍ پر ټټر سپینه ټوټه ور وتړله. بوډۍ په ناز کاچوغه سوپ تېره وه. اشپز یې به له هرو 2-3 کاچوغو وروسته د بوډۍ پر لندو شونډو کاغذي سپین دسمال ور تېر کړ. ماسپښین بوډۍ بیا وغځېده. ارزو دیوالي ساعت ته وکتل. ویې ویل بدنۍ چیرې ده؟ بوډۍ ور وکتل. نجلۍ وویل دا اوداسه اوبه درته راوړم. بوډۍ مخ واړاوه. ارزو یوه شېبه ناسته وه. بیا لاندې تشناب ته ننوته. اودس یې وکړ. په سالون کې یې سترګې ورغړولې. جای نماز نه و. خپلې کوټې ته ورغله. د کټ له سره یې روجایي لرې کړه. دیوال ته یې وکتل. بېرته اشپزخانې ته ورغله. اشپز یې لوښي مینځل. ارزو وویل میرمن رقیه لمونځ نه کوي؟ اشپز یې ور ونه کتل. ارزو وویل کومې خواته ودرېږم؟ اشپز یې قبله ور وښوده. ارزو همالته روجایي هواره کړه. اشپز یې وویل کوټه ښه نه وه؟ نه، ګناه لري. له کوټې به د زاڼې عکس لرې نه کې. اشپز یې وویل د کور په شیانو کار مه لره. نجلۍ لمونځ وکړ. شېبه وروسته اشپز پتنوس ورته ونیو. ارزو ور وکتل. ګیلاس نیمایي له شیدو ډک و. ارزو غلې پورته وخته. بوډۍ ته ودرېده. د زړې ښځې مخ پټ و. ارزو وویل شیدې مې درته راوړې. شیدې مې درته راوړې. غږ یې وانه ورېد. تر کټ را وګرځېده. بوډۍ یودم وخرېده. خرهاری یې تیز و. ارزو روجایي کش کړه. د بوډۍ سترګې سپینې راختلې وې. خولې ته نږدې پر بالښت غوټ سپین زاګ پروت و. ارزو اشپزې ته ورناره کړه. اشپزه راغله. سترګې یې رډې راوختې. دواړو زړه ښځه ستونی ستغ پرې ایسته. اشپزې د بوډۍ د ډنګر لاس ورغوی. تیز تیز سولاوه. ورخطا وه. څو ځلې یې چغه کړه میرمن رقیې، میرمن رقیې، میرمن. خو د بوډۍ سترګې پټې وې. یو دم به یې خر وهل.
اشپز ټلیفون ته ور منډه کړه، شمیره یې ووهله. شیبه وروسته په ورختایي وویل: ښاغلی بصیر، د میرمن رقیې حال بیا خراب شوی دی، هیله کوم ژر راشه. غلې کېناسته، غبرګ لاسونه یې زنې ته ونیول. ارزو ورخطا ولاړه وه، بوډۍ په څو دقیقې وروسته وخورېده. اشپز به کله کله دیوالي ساعت ته وکتل. وخت ووت، د کوټې دروازه په شدت خلاصه شوه. په توره دریشۍ کې ږیره او برېت خریلی، له عمره پوخ ځوان له یوه بوډا سره کوټې ته ورننوت. بوډا ور له واره تور بکس خلاص کړ. د بوډۍ تر لوسې څنګلې پورته یې د فشار د آلې چسپناکه ټوټه راتاو کړه. بیا یې د هغې خوله ور خلاصه کړه. وروسته یې د بوډۍ په مټ کې یو ستن دننه کړه. د ځوان ورخطا غږ راغی: ډاکټر صاحب، ابۍ روغتون ته نه وړو؟ ډاکټر وویل: نه، د تیر ځل غوندې سخته حمله نه ده. ځوان په خبره کې ور ولوېد: تیر ځل خو یې له اندازې زیاته ده. یو دم غلی شو. اشپزې ته یې وکتل: خدمتګاره چیرې ده؟ اشپزې په ورختایي وویل: لاندې یې وتکاوه. ځوان هماغسې وچې سترګې ورته نیولې وې. اشپزه پوه شوه، له کوټې ووته. سړي په لومړي ځل ارزو ته وکتل. خوله یې خبرو ته جوړوله چې د ډاکټر غږ یې واورېد. د میرمن رقیې سر باید یو څه پورته وي. سړي ګام واخیست، خو ارزو ترې مخکې شوه. د بوډۍ تر سر یې غبرګ لاسونه لاندې کړل. ډاکټر پر پاسته بالښت بل کمبری بالښت کېښود. د خدمتګارې ورخطا غږ راغی: صاحب، څه مو ویل؟ دومره پاخه ځوان وویل: ابۍ ته دې څومره دوا ورکړه؟ د خدمتګارې ژبه بنده شوه. ما دوا نه ده ورکړې. ارزو سړي اوږې پورته واچولې. خدمتګارې ارزو ته وکتل. ویې ویل: دا نجلۍ د میرمن رقیې نوې خدمتګاره ده. سړي نجلۍ ته وکتل. ټنډه یې تروه شوه. موبایل یې راویست، له کوټې ووت. شیبه وروسته یې له دهلیزه لوړ غږ راغی: بس، پر موږ ملنډې وهې. وظیفه مې در سپارلې وه چې په خبره پوه ښځه به نیسې. دا کلیواله یوه خاشه بې سواده نجلۍ مساطري ته راوستې ده. بله خبره یې ونه کړه. بېرته کوټې ته راغی. خدمتګارې ته یې وکتل. ویې ویل: د دې نجلۍ غوټه ورتړه. دا خدمتګار رنګ تازه شو، خو اشپز یې په خواره خوله وویل: صاحب، دا د بخت بیبي ترور خورزده نن. ځوان چیغه کړه: پوهېږم، په ټلیفون کې راته وویل، خو دا کوتکستان نه دی. پر ما مې خپله مور ګرانه ده، ماشومې ته یې نشم پرېښودلی. غلی شو. له جیبه یې یو زرګون راویست. د ارزو په موټ کې یې کېښود. ویې ویل: هله نو، خدای دې بل ځای چاره وکړه. ارزو په حیرانۍ ورته کتل. سړي چیغه کړه: په خبره نه یې؟ ارزو په منډه له کوټې ووته. ډاکټر وویل: خو دا حمله ماته د ډېرې دوا له لاسه نه ښکاري. ځوان د زړې ښځې پر ټنډه لاس کېښود. څه یې ونه ویل. اشپزه غله د باندې ووته. ارزو په خپله کوټه کې پر کټ ناسته وه، ژړلې. اشپزه د هغې تر څنګ کېناسته. ورو یې ور وړانګه کړه. د ارزو ښی غوږ یې پر اوږه ولګېد. اشپز یې سوړ اسویلی ویست. ګرانې، خواشیني یم. نجلۍ په غریو کې وویل: مور ته به څه وایم؟ غلې شوه. ویې ویل: مور مې راته ویل چې زموږ نیستي ته به ګورې، ګزاره به کوې. له کوچني ورور سره مې د نوې لیندۍ یعنې غولکې قول کړی دی. ژړا یې تیزه شوه. اشپز یې سوړ اسویلی ویست. زه به بخت بیبي ته تلیفون وکم. اشپزه له کوټې ووته. ارزو تشناب ته لاړه. خپلې سهارنۍ کښلې جامې یې واغوستې. ګڼ افغاني کمیس یې پر کټ کېښود. له کلې راوړې تړلې غوټه یې ور واخیسته. حویلۍ ته ووته. د ترور په انتظار په پلاستیکي څوکۍ کېناسته.